طالبانو مشر مولا هیبت الله چیرې او څنګه مړ شوی دی دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مه شئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. څارګرې ادارې ادعا کوي د طالبانو مشر څو کاله مخکې مړ شوی. طالبان یې تشې اوازې بولي. په یوه ټولنیز ریپورټ کې د ځینې څارګرو له خولې ادعا شوې چې د طالبانو مشر څو کاله مخکې مړ شوی. فرانسې خبري اژانس فرانس پریس په یوه ټولنیز ریپورټ کې ویلي یو شمېر بهرني څارګرې ادارې پر دې باوري دي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده څو کاله وړاندې مړ شوی دی. خو طالبان دا تشه اوازه بولي او ټینګار کوي چې مشر یې ژوندی دی او په وینا یې څو اونۍ مخکې د کندهار په حاکمیه مدرسه کې وینا هم کړې. د فرانس پریس خبریال کندهار ته تللی چې د هغو ګنګوسو په اړه له خلکو او د طالبانو وپوښتي چې ادعا کېږي د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده په یوه چاودنه کې مړ شوی دی. فرانسې پریس خبري اژانس د کندهار ولایت سپیروان کلي کې د هغه کوډ ویډیو هم اخیستی چې ویل کېږي د طالبانو د اوسني مشر مولوي هیبت الله اخندزاده اصلي کور دی. په دې ویډیو کې ښکاري چې دا یو خټین کوډ چې د ټوټې توره پرده یې په وسپنیز کانټینري دروازې زړیږي. د هغه د مرګ په تړاو تر دې مخکې هم ادعاوې شوې وي، خو پر افغانستان له تیرو څو میاشتو له واکمنۍ سره طالبان تر اوسه داسې کوم کره لاسون نه دی وړاندې کړی چې وښایي چې مشر یې ژوندی دی. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. والسلام.